د سالنګ د لارې شکایتونو په اړه تازه او نوی خبر. سلام، وخت مو بخیر. په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د سالنګ لارې د تړل کېدو دوام. یو شمیر مسافر او موټر چلوونکي پر بدیلو لارو تګ راتګ ډیر ستونزمن دی. په داسې حال کې چې د خلکو او وسایط د تګ و راتګ پر مخ د سالنګ لوی لارې له تړل کېدو تر 40 زیاتې ورځې تېرې شوي، خو لا هم دغه لار نه ده پرانیستل شوې. دا لویه لار د بیارغونې په موخه تړل شوې ده. یو شمیر مسافر چې له کابل څخه د هیواد شمال او شمال ختیځو ولایتونو ته تګ راتګ کوي شکایت کوي چې پر بدیلو لارو تګ راتګ وخت ګیره ستونزمن او ګران کار دی. مینه چې تازه له مزار شریف څخه کابل ته راغلې، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل لاره ډیره خرابه ده، په ساعتونو منتظر پاتې شو، کرایه هم لوړه شوې. په پخوا وختونو کې به مو د سالنګ له لویې لارې ډیر ښه تګ راتګ کوو. له حکومتونو غواړم چې ژر تر ژره دې له سالنګ لاره خلاصه کړي. د کابل ولایت اوسیدونکی احمد شعیب چې څو ورځې وړاندې جوزجان ته سفر کړی د سالنګ لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه وایي موږ چې تللي وو لارې ډېرې ستونزې درلودې. په هر ځای کې به موټر بند پاتې کېدو، بیا به خلک ښکته شول او موټر به یې ټیله کاوه څو د خټو او له کندې څخه ووځي. که د سالنګ لاره خلاصه نشي، په ژمي کې له دې لارو څخه سفر به ډېر ستونزمن وي. د سالنګ تونل د بنسټیزې بیارغونې په موخه د روان کال د سنبلې میاشتې په 19مه نیټه د سالنګ د لویې لارې له تړل کېدو وروسته ډیر مسافر وړونکي او بار وړونکي وسایط د پنجشیر ولایت له شیبر او یا خاوک کوتل څخه تګ راتګ کوي. یو موټر چلوونکی زبیر د سالنګ لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل لاره ډیره خرابه ده، موټرونه زیات دي، مستري نه پیدا کیږي، رستورانتونه نشته، موږ ډیر منتظر پاتې شو ځکه د سالنګ لاره تړل شوې او په دې لاره کې ستونزې ډیرې زیاتې دي. د یو مسافر وړونکي شرکت استازی عنایت الله هم وایي چې د سړکونو د خرابوالي له امله د دوی د بسونو فعالیتونه په ورځني ډول له 100 موټرو څخه یو موټر ته راټیټ شوي دي.